پنجابي اجتماعي قوت وخت راغلی دی پر ګوډو سوی دی انشاءالله پرې باس به ککری به یې ورماتوو په ټولو باندې دا د شرابو په نشه کښې دي دا سر نه خلاصوي دا هغه وخت سر خلاصوي چې په کرسۍ کې ناست یې تر دې ګرېوان دې ونیاوئ د دا کرسۍ څه دې لاندې را وغورځوئ بیا درته پته لګېږي چې بر یو افغان دی ستا پلار یې ولکه سره بېل کړي چې دا پښتون قانون یووالي سره وکړي ولکه دینه تار یې ولکه دینه دا نام نهاده نامنلې دروازه یې که دا کام یې وارې مخ ته واړوئ قسم په خدای که دې پنجاب بیا پاتې شي پنجاب به دې لوټونه کړي زه به دا د چمن درس تاسو سره شریکمه دا درد یوازې د چمن نه دی دا درد د ټولې جنوبي پښتونخوا دی دا درد د لروبر افغان ملت دی دا درد د خیبر پښتونخوا دی چې کوم درد موږ د چمنه سره راوړی دی په دا درد باندې موږ دوی سره شریک یو په ډیورنډ کرښه باندې چې دواړو غاړو ته کوم ولسونه دي دا یو قوم دی دا یوه وینه ده دا د چا پلار نشي سره بېلولی دا د پنځور په پنجابي استعماري قوتونه دا فیصله پر موږ مسؤلیت کوي خو نن چې موږ کوم دا لانګ مارچ دویم پړاو راپیل کړي د ژړې بنده سته دا وخت 40 کیلومتره مځکه موږ پر پښو باندې کاټ کړه چې زموږ د ډېرو ځوانانو تر پښو وینې بهېدلې خو موږ دا ورښکاره کړه چې موږ دا ستا استعماري پالیسي نه منو چې موږ پر پښو باندې در دې ځایه راکړلی سو که یې وخت رالی بیا غرو ته هم ختلی سو د میزې اډې ولسونه چې تاسو ولیدله چې نوم یې کومه مینه مشترکه د کیڼ عبدالله ولسونه چې تاسو ولیدله د جنګل پیرانیزۍ ولسونه تاسو ولیدله نن دا د سارانانو ولسونو خپل ریفرنډم ثابته کوي په دې نیمه شپه باندې چې د چا پلار زما پر ورور باندې فیصله نشي مسلطه کولی انشاءالله د دې پنجابي اجتماعي قوت وخت راغلی دی پر ګوډو سوی دی انشاءالله پرې باس به ککری به یې ورماتوو په ټولو باندې پی پی ایم هغه تاریخ دی چې دا وخت په بین الاقوامي سطح د پښتون افغان ملت په څلورو کلونو دا هېڅ لوی تحریک نه و جوړ شوی لیکن پی ټي ایم هغه شعور دې قام ته ورکړي هغه زړورتیا یې ورکړه هغه غیرت یې ورکړي دا نن د پی ټي ایم دا د پی ټي ایم برکت دی چې نن د چمن غیرتي ځوانان په لوڅو پښو د خپلو خویندو مندو د خپل مظلوم قام د خپل محکوم قام د خپل در په دره بچیانو دپاره پر کوټې لور روان دي ځي دا د قام دا درد وړي دا زورورو ته دا دلته چې په دا ایوانو کې ناست دي دا ګرده شپه چې شراب څښي دا شراب خوروله د خپل وطن درد ورسوي خو لیکن دا د شرابو په نشه کې دي تاسو دا خبره واورئ دا د شرابو په نشه کښې دي دا سر نه خلاصوي دا هغه وخت سر خلاصوي چې په کرسۍ کې ناست یې تر دې ګرېوان دې ونیاوئ د دا کرسۍ څه دې لاندې را وغورځوئ بیا درته پته لګېږي چې دا پښتون افغان څوک دی چې پښتون افغان وډېرو زورورو ته ماتې ورکړې ده دا دلته زموږ پر دې وطن باندې ډېر زورور رالو لیکن د دې ځای مړي مڅه یوه یې نه ده یو کال یې نه دی په 1940 چې دا ځای مړی مردارخور دې برطانوي سامراج جوړ کړي پر موږ مسلط کړي لا هغه ورځ پښتون افغان شهیدان ورکوي لا هغه ورځ دا بې غیرته د پښتون خویندې مندې بې عزته کوي لا هغه ورځ د پښتون افغان پر کورو باندې وراوړي لا هغه ورځ زما او ستا مشران بې عزته کوي لا هغه ورځ د برطانوي سامراج فیصلې راوړي زما او ستا په خپل وطن په خپله خاوره باندې لګوي خو دا یوه خبره دې واورې لروبر یو افغان دی ستا پلار یې ولکه سره بېل کړي ستا خو دا فکر دی ستا خو دا خیال دی ستا دا فکر دی ستا دا خیال دی چې لروبر یو افغان په تارو باندې بېلېږي په تار باندې نه بېلېږي تاسو د برلن دیوال ولیدئ چې هغه قومونو د برلن هغه پوخ دیوال ویوړي دا ستا تار څه کیسه لري دا ستا کډۍ څه کیسه لري چې دا پښتون قانون یووالي سره وکړي ولکه دینه تار یې ولکه دینه دا نام نهاده نامنلې دروازه یې بل چې کوم د پی ټي ایم مشران څه نه شي یو علي وزیر راغلی په چمن کې د ولسونو د حق خبره وکړه بې غیرته ته یې خبره نه شي اورېدلی
ته ولاړه یې په جیل دې ورکړي نوم د ډېر اسماعیل خان په جیل کې ناست دی پی ټي ایم د زغم نوم دی پی ټي ایم د برداشت نوم دی چې نن پی ټي ایم فیصله وکړي د ډېر اسماعیل خان جیل څه کوي چا ستا پټې خزانې دي چا تا پښتانه پکې وژلي دي چا ستا لاندې په مځکه کې زیرخانې دي ولا د هغه څه در سره وباسو خو تاسو د سرانانو ولس موږ سره یوه وعده کوئ که کله د چمن ولسونو د چمن پرلت دا روان پر امن پرلت پر تاسو غږ وکړي چې تاسو به روډ بندوئ تاسو یې راسره بندوئ پر تاسو باندې غږ وکړي چې پر دې نامنلې کرښه ورځو تاسو راسره ځئ آفرین درته وایم چې څومره مینه زموږ نن دویمه شپه ده چې څومره مینه دې کام موږ ته راکړې ده موږ یې شکریه نسو ادا کولی یقینا دا ډېر دردېدلی کام دی دا ډېر درپدره کام دی بس دی بس دی د هغه درپدر یې بس دی مه کوئ پنجابیانو مه کوئ ای ارمي چیف ای اس آی ای ام آی د خدای و د قرآن وروي ته وګورئ بس دی دا کام ستړی دی که دا کام یو وارې مخ ته واړوئ قسم په خدای که دې پنجاب بیا پاتې شي پنجاب به دې لوټي لوټي پرېږده دې پښتنو هغه لښکرونه جوړ کړي دي چې ډېر زورور ته یې ماتې ورکړي دي لیکن ته نه شرمېږې دا پښتون قام 15 کاله کېږي تا برداشت تا کابل هم ونړوئ تا پېښور هم ونړوئ تا کوټه هم ونړوه نور یې پرېږده دا کیسې پرېږده لاس یې واخه که لاس نه زندګۍ بیا دې وخت راغلی دی بیا به نړېږې دا ولسونه به دې نړوي ته به ځغلې موږ به در پسې ځغلو ډېره مننه